سلامونه مینه او ادب د ګریټ افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر څنډ وي. محبوب الله پویا یم ستاسې په درانه چوپړ کې. که مو چیرته زموږ تیرې ویډیوګانې چې د ګریټ افغانستان یوټیوب چینل له لوري خپرې شوې وي لیدلې وي، موږ د نوموړي کتاب څو نسخې د سره شریکې کړې او د هماغه نسخو په سلسله به نن هم له تاسو سره نورې نسخې شریکوو. او که چیرته مو زموږ مخکینی ویډیوګانې نه وي لیدلي نو یو ځل ورشئ او هغه ویډیوګانې وګورئ، خپله هم وګورئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو یو څه تاسې او ستاسې ملګري هم لاسته راوړي. او نن راځو زموږ نننۍ نسخې ته چې عبارت ده له همدغه نننۍ ورځ ستا ده. کله چې در باندې سبا شو نو د ماښام په تمه کېږمه، همدا نن ستا لپاره بس دی. پرونۍ ورځ خو له خیر او شر سره تیره شوه او سبا لا راغلې نه ده، نو ځکه همدغه نننۍ ورځ ستا ورځ ده. د همدې نننۍ ورځ لمر چې در باندې راوخوت نو فکر وکړه چې همدغه نننۍ ورځ ښه تیره کړي. نن ورځ ستا ژوند دی، په نننۍ ورځ پیدا شوی او همدا نن ستا وروستۍ ورځ ده. همدې نننۍ ورځې ته تیاري ونیسه، ضرور په خشوع او خضوع سره لمونځ ادا کړه، په ډیر فکر سره قرآن تلاوت کړه، د الله تعالی ذکر پیل کړه او نور د خیر کارونه ترسره کړه. نننۍ ورځ دې پر ساعتونو وویشه، له دقیقو څخه ځان ته کلونه او له ثانیو څخه ځان ته میاشتې جوړې کړه. د خیر او نیکۍ اعمال پکې ترسره کړه، د خپل رب ذکر وکړه، له ګناهونو څخه پاکه توبه وباسه، اخروي سفر ته چمتوالی ونیسه او د سبا په اړه د الله تعالی پر ورکړه راضي اوسه. فخذوا ما آتیتک وکن من الشاکرین. ژباړه: نو څه چې درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. نن ورځ هیڅ غم مه کوه او د زړه پر لوحه دغه عبارت ولیکه چې نننۍ ورځ ستا ده. که یوه مړۍ توده ډوډۍ په خوند وخورې نو د پرونۍ وچې ډوډۍ او د سبا د نامعلومې ډوډۍ به درته څه زیان ورسوي. نن چې خوږې اوبه څښې نو ولې د پرونۍ او سبا ورځې یخې اوبه رایادوې؟ که فولادي اراده هم ولرې چې په ځان کې بدلون راولې نو دې نظریې ته ځان ورسوه چې زما ژوند همدا نننۍ ورځ ده. د ورځې هره شیبه په دې کې تیره کړه چې ځان جوړ کړې، خپل صلاحیتونه زیات او ژوند دې په ښه کې تیر شي. نو له ځان سره دا عزم وکړه چې نن به هیڅ چاته سپکې سپورې نه وایم، فاحشې بې ځایه خبرې او کنځلې به نه کوم، نه به د چا غیبت کوم، نن به خپل کور او دفتر سم کړم، خپل ظاهر او باطن دواړه به جوړ کړم، ښه ناسته پاسته به جوړه کړم. نن ورځ به د خپل رب په بندګۍ کې تیره کړم، په خشوع او خضوع سره به لمونځ ادا کړم، د قرآن کریم تلاوت به وکړم، دینی کتابونه به مطالعه کړم. نن به په خپل زړه کې د فضیلت ونه نیال کړم او د شرونو ونه به له بیخه وباسم. دا چې نن ورځ ژوندی یم نو باید له خلکو سره ښېګڼه وکړم، د یو مسلمان جنازې ته لاړ شم، لار ورکي ته به لاره ورښیم، د ناروغ عیادت به وکړم، څوک چې وږی وي هغه ته به یوه مړۍ ډوډۍ ورکړم، له مظلوم څخه به دفاع وکړم، پر کشرانو به شفقت او د مشرانو به درناوی وکړم. همدا نننۍ ورځ به ژوندی یم، خو ای ماضي ځه د خپل مر پر مسیر روانه شه، زه به درپسې هیڅکله خفه نشم، نه به دې بیا یاده کړم ځکه چې له موږ څخه ډېره لرې تللې او بیا نه راځي. هو همدا نننۍ ورځ به ژوندی یم، خو ای ماضي ځه د خپل مر پر مسیر روانه شه، زه به درپسې هیڅکله خفه نشم او نه به دې یاده کړم ځکه چې له موږ څخه ډېره لرې تللې او بیا نشې راتللی. ای راتلونکیه، ته خو په غیبي نړۍ کې پټ یې،
هسې ستا د راتلو په تمه خپل وخت بې ځایه نشم تېرولی. هغه چې تر اوسه لا پیدا شوی هم نه دی نو بیا ولې ورپسې سرګردان شم؟ ای انسانه، د نیکمرغۍ په قاموس کې ستا لپاره نننۍ ورځ مهمه ده. که څوک نننۍ ورځ ته پام وکړي کولی شي چې ترې خوند واخلي. راتلونکي ته مه اندېښمن کېږه، راتلو ته یې پرېږده. ځکه چې الله تعالی په دې موضوع کې فرمایلی دي اته امر الله فلا تستعجلو. ژباړه: د الله تعالی فیصله راغله، اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ. له حالاتو مه وړاندې کېږه. آیا دا به د له وسه وشي چې زیږون له خپل ټاکلې مودې رامخکې کړې او میوه تر پخېدو مخکې راټوله کړې؟ مه ورخطا کېږه. سبا خو معلومه نه ده، نه یې وجود شته او نه یې رنګ تر سترګو کېږي. ولې هسې ځان په مصیبت اړوي او نامعلومه حوادث یې درته مهم ښکاري؟ معلومه نه ده چې سبا ورځ به ومومي او که نه. مهمه دا ده چې سبا ورځ په یوه غیبي نړۍ کې پټه ده، مادي نړۍ ته لا راغلې نه ده. نو ولې ورته د ځان رسولو هڅه وکړو؟ پول ته له رسېدو مخکې پر پل تک ناپوهي ده. امکان دی ولري چې پول ته له رسېدو مخکې پول وړنګېږي. ممکن موږ ورته ورسیږو خو روغ جوړ پرې پورې نه وځو. موږ پر دې نه پوهیږو چې سبانۍ ورځ ته به ژوندي پاتې شو او که نه. د راتلونکي په اړه ذهني هلې ځلې او د پیښو په اړه یې اندېښمن کېدل بې ځایه سرخوږي ده چې هیڅ شرعي جواز نه لري. ځکه چې دا د هیلو یوه نه پای ته رسېدونکې لړۍ ده او د عقل له مخې ځکه ناروا بولي چې دا په اصل کې له سیوري سره د پهلوانۍ کولو په معنا ده. په دې دنیا کې زیاتره خلک د خپل راتلونکي په اړه د لوږې، تندې، فقر او نیستۍ، غم او درد اټکلونه کوي. خو دا یوازې شیطاني وسوسې دي. لکه الله تعالی چې فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. شیطان تاسو له بېوزلۍ څخه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله تعالی مو خپلې بښنې او پیرزوینې ته هیله من کوي. ډیری خلک خپل راتلونکي ته ورخطا دي او ژاړي چې سبا به راباندې لوږه تنده راشي، ناروغ بشم او 100 کاله وروسته به نړۍ ورانه شي. موږ د خپل ژوند واک نه لرو، بې وسه یو. نو چاته چې د خپل ژوند په اړه معلومات نه وي نو څه پکار ده چې ځان د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمن کوي؟ راتلونکی راتلو ته پرېږده. هسې پرې ځان مه خواشینی کوه، د پیښو پوښتنه یې مه کوه، همدا نن ورځ ته مصروف یې. نن ورځ ستا لپاره نغده او سبانۍ ورځ قرض. د هغې ورځې اندېښنه مه کوه چې لمر یې راختلی هم نه دی. له داسې امیدونو او هیلو څخه ځان وساته. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا مو په سپېڅلي رب سپارم. د خدای په امان.